طالبانو له روسیې څخه د 1 میلیون مټریک ټنو تیلو د واردولو په اړه خبرې پیل کړي. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډیرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل لا سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي له روسیې سره یې د افغانستان ته د 1 میلیون مټریک ټنو تیلو د واردولو په اړه خبرې روانې کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چارواکو تاییدوي چې د دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی چې روسیې ته د جنوبي اسیا په جګړه ځپلو هیوادونو کې د پانګونې او د هڅو په موخه ناستې کې د ګډون په موخه تللی و. روسیې چارواکو سره یې د افغانستان د 1 میلیون د مټریک تیلو پر وارداتو خبرې پیل کړي. د دغه وزارت د رسنیو برخې مسؤل احمد جاوید دبیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه ویلي د افغانستان د خلکو اړتیا وړ نفتي توکي مجموعه له 4 میلیونو ټنو څخه زیاته ده. اسلامي امارات غواړي ډاډمنو او پراخو نړیوالو بازارونو ته لاسرسی ولري. نو همدې لپاره د صنعت او سوداګرۍ د وزیر په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته سفر کړی. دا و زموږ د دې وخت خبرونه، تر بیا ښې چارې.